اے رزیله الله دې مات کدا لاسونه چې تا په یو ګل باندې غزار کړی دی نه. دوستانو په عمران خان باندې قاتلانه حمله شوې ده خو الله پاک بچ کړی دی، په خپله کېدلی دی. دوستانو یو خبره به وکړم چې صحیح سړی او نیک سړی هغه بچ کېږي نه، هغه به خامخا مطلب څوک ورسره هر څه کوي. رزیلانو هغه چاله ورشي چې هغه پاکستان تباه کړي، شهباز شریف شو، نواز شریف دي شو، دغه ګن من ختم کړي. تاسو راځئ صحیح سړی ولئ. دوستانو دا خبر چې ما واورېدو زه ډېر زیات خفه شوم والله، ځکه چې یو ښه لیډر خلک وژني، هغه باندې قاتلانه حمله کېږي. دا ولې کېږي چې دا نیک دی او صالح دی. دوستانو تاسو په خپله سوچ وکئ چې کوم یو صحیح سړی دی نو هغه په دې دنیا کې پاتې شوی نه دی، زر مړ شوی دی. دوستانو تاسو په خپلو ګریوانونو کې سوچ وکئ چې عمران خان صحیح دی او که نه غلط دی. دوستانو زما دې قسم په هغې ذات وي چا په قبضه کې چې زما ساه ده، ایماندار آدمی یہ عمران خان ہے، ایماندار سچا لیڈر یہ عمران خان ہے. بس دوستانو موږ به دا دعا کوو چې بس الله جل شانه دې عمران خان له روغ صحت ورکړي. آمین ثم آمین.